خبرونو سرټکی. مجاهد ویلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتکې لا هم د افغانستان پر فضا ګرځي. د سالنګ لویې لارې په تونل کې د قیر اچونې چارې پیل شوې. ریچارډ لینزي ویلي چې 15 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. له غیر قانوني لارو ایران ته د تلونکو افغانانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. تاجکستان او پاکستان د پوځي همکاریو پر زیاتوالي موافقه وکړه. او اوس هم بشپړ خبرونه. مجاهد ویلي د امریکا بي پیلوټ الوتکې لا هم د افغانستان پر فضا ګرځي. د طالبانو حکومت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د ایران له صدا او سیما ټلویزیون سره په مرکه کې منلي چې د امریکا بي پیلوټ الوتنې لا هم د افغانستان د هوایي حریم پر سر ترسره کیږي او دا کار د هیواد پر حاکمیت ښکاره سرغړونه ده. ښاغلي مجاهد ویلي د الوتنې د ځینو ګاونډیو هیوادونو له لارې روانې دي او باید ودرول شي. د هغه په وینا د اروپایي او لویدیځو هیوادونو د جګړې پخوانۍ تګلاره لا هم د افغانستان په اړه نه ده بدله شوې او باید بیا کتنه پرې وکړي. عامې روغتیا وزارت د څېړنیزو فعالیتونو د لا پراختیا ډاډ ورکړی. د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي کابل کې د مور او ماشوم لپاره د فرانس روغتیایي انسټیټیوټ له لوري جوړ شوي 15م نړیوال علمي او څېړنیز کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د څېړنیزو فعالیتونو د همغږۍ څارنې او ملاتړ هڅې به لا پیاوړې کړي. ښاغلي جلالي زیاته کړې چې دغه ډول علمي غونډې د افغانستان روغتیایي نظام د پیاوړتیا او د خدمتونو د کیفیت لوړولو لپاره بنسټیز اهمیت لري. دا کانفرنس د زده کړې، نوښت، کیفیت او پایښت تر شعار لاندې د روغتیا په برخه کې د علمي څېړنو د هڅونې، د نوو موندنو شریکولو او د مسلکي تجربو د تبادلې په موخه جوړ شوی و. ریچارډ لینزي ویلي 15 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي. افغانستان لپاره د بریتانیې ځانګړي استازي ریچارډ لینزي ویلي چې د افغانانو د خوړو امنیت د ټینګښت لپاره بیړنۍ او ګډې نړیوالې هڅې ضروري دي. هغه ویلي شاوخوا 15 میلیونه افغانان لا هم د خوړو له ناامنۍ رنځ وړي او د دوامداره مرستې نشتوالی د دې وضعیت د خرابېدو لامل کیږي. له دې مخکې UNDP هم ویلي و چې په 10 افغانانو کې 9 ته کافي خواړه نه رسیږي چې ډیری د خوړو اندازه کموي، پورونه اخلي او خپلې شتمنۍ پلوري. د سالنګ لویې لارې په تونل کې د قیر اچونې چارې پیل شوې. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس وایي د سالنګونو لویې لارې د تونل دننه په یو لین کې د محافظتي اسفالټ یعنی قیر اچونې چارې پیل شوې دي. ښاغلي حقشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست پرسونل او تخنیکي ټیم سره د همکارۍ په موخه دي د تونل څخه د تیریدو پر مهال ترافیکي قوانین او نوبت مراعات کړي. د افغان کډوالو کورنۍ ان تر پاکستانیانو هم لوی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یونیسیار یو نوې سروې ښیي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورنیو منځنی شمیر د کوربه ټولنې له منځني شمیر څخه په څرګند ډول لوړ او باري دروند دی. د 2024 کال د جبري بې ځایه کېدو سروې په نوم دغه څېړنه کې راغلي چې د افغان کډوالو د یوې کورنۍ منځنی شمیر 8 یا 9 دی. په داسې حال کې چې دغه شمیر پاکستاني کورنیو کې 6 یا 7 کسانو د پاکستان د احصایې ادارې له مخې له 3 څخه تر 6 کسانو ښودل شوی دی. همداراز د کډوالو نږدې نیم نفوس چې شمیر یې شاوخوا 620,000 ماشومان کیږي له 15 کلونو کم عمر لري چې دا د افغان کډوالو د نفوس د خورا ځوان جوړښت څرګندونه کوي. د سروې پایلې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو ګڼو افغان کډوالو زیږېدنه په همدغه هیواد کې شوې ده. نږدې 3/4 یعنی 50% د 13 کلونو او پورته عمر لرونکي کډوال په پاکستان کې زیږېدلي او یوازې 4% شاوخوا 160,000 کسان په افغانستان کې زیږېدلي دي. د یونیسیار یا د سروې ډېری هغه کډوال ارزولي چې د ملګرو ملتونو سره ثبت د POR کارت لرونکي دي او اکثر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ژوند کوي. د غیر قانوني لارو ایران ته راتلونکو افغانانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. د ایران د خراسان رضوي د والي مرستیال امیر الله شمقدري ویلي چې
د ایران د ویزو د سخت بهیر له امله له غیر قانوني لارو څخه ایران ته د افغانانو د داخلېدو شمېر 2 برابره ډیر شوی دی. هغه زیاتوي ایراني ځواکونه نږدې هره ورځ 500 هغه افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي چې له غیر قانوني لارو ایران ته داخل شوي وي. دغه ایراني چارواکي ویلي چې له افغانستان سره پر پوله د غیر قانوني حرکتونو د مخنیوي په موخه امنیتي کامرې او د شپېلید دوربینونه ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ملي دفاع وزارت اړوند 200 قلي اردو ویلي چې په تېره یوه میاشت کې له افغانستان څخه په غیر قانوني ډول ایران ته د تګ په تور له 1400 ډېر کسان نیولي دي. د ایران او ترکیې بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي دي. د ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ تحولاتو په تړاو خبرې کړي دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې سید عباس عراقچي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا د کمیدو لپاره د ترکیې له هڅو څخه د مننې ترڅنګ د سیمې د سولې او ټیکاو ساتلو په موخه د خبرو اترو د پراختیا پر اهمیت ټینګار کړی دی. خبرپاڼه کاږي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان هم د سیمه ییزې سولې او ثبات پایښت په اشارې سره په سیمه کې د سولې او ټیکاو لپاره د ټولو هیوادونو د هڅو پر اهمیت ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې عباس عراقچي د پاکستان، افغانستان او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یاده موضوع ټلیفوني خبرې کړې وې. تاجکستان او پاکستان د پوځي همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاجکستان دفاع وزیر امام علي صابرزاده پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له دفاع وزیر خواجه آصف، د پوځ مشر عاصم منیر او نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره لیدلي دي. د تاجکستان دفاع وزارت ویلي دواړو خواوو د پوځي او تخنیکي همکارۍ په اړه بحث کړی او دا یې مهمه وګڼله چې په سیمه او نړۍ کې په بې ثباته شرایطو کې ملګرتیا لا پیاوړې کړي. د تاجکستان او پاکستان د لوړپوړو پوځي چارواکو ترمنځ د بحث نور موضوعات په دواړو هیوادونو کې د ګډو تمرینونو ترسره کول، د تجربو شریکول او په روزنیزو کورسونو کې ګډون کول شامل دي. د یادولو وړ ده چې د تاجکستان او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روان کال په اګست کې د ترهګرۍ ضد خپل لومړی ګډ تمرین ترسره کړ چې نوم یې دوستي 2015 شو. د بریتانیا اتومي هڅو د امریکا اندېښنه راپارولې ده. رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې بریتانیا غواړي په شمالي ویلز کې خپله لومړی کوچني اتومي بټۍ جوړه کړي. بریتانیا وایي چې وړې اتومي بټۍ ارزانه، چټک جوړیدونکې او د انرژۍ د خوندیتوب او د اقلیم د اهدافو لپاره غوره دي. دغه پریکړه د امریکا غوسه راپارولې ځکه واشنګټن غوښتل دغه ځای کې د امریکایي شرکتونو په مشرۍ لویه اتومي بټۍ جوړه کړي. په بریتانیا کې د امریکا سفیر ویلي چې دغه پریکړه مایوسه کوونکې ده. ارزانه او چټکې نورې لارې هم شته. رویټرز په دغه راپور کې زیاته کړې د بریتانیا حکومت ویلي چې کیدای شي په بل ځای کې لویه بټۍ هم جوړه کړي او د 2026 کال تر مني پورې به مناسب ځای معلوم کړي. راپور زیاتوي چې نوې کوچنۍ بټۍ به 3 میلیونه کورونو ته برېښنا برابره کړي او د جوړېدو پر مهال به تر 3000 پورې کارکوونکي وګماري. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لړ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.